وخت انتظار مرحبا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند متدین او پر هیواد مین ولسه، زما سلامونه د اراکوزیا له څپو ومنئ. د هیواد په دې ترینګلو حالاتو کې چې له څلور اړخه راګیر یو، خو بیا هم یو سفر ولایاتو ته دا هر څه هیرولی شي. د هلمند سفر مې د نورو سفرونو په څیر ډیرې لاسته راوړنې درلودلې. ما په هلمند کې د علماو سره، مشرانو سره، ځوانانو سره، د پوهنتون له استادانو او محصلینو او تنکیو ځوانانو سره ولیدل. د هر یوه څیره مې په ذهن کې ده او ستاسو هر خبره مې په غوږونو کې ازانګه کوي. ما له تاسو ډیر څه زده کړل او ستاسو مینه او میلمه پالنه به هیڅ وخت له یاده ونه باسم. داسې مجالس او په هغو کې ونډه اخیستل د ځان لپاره ویاړ بولم او ځان ته دا ډاډ ورکوم چې په رښتینې توګه مې خپل وخت په داسې څه لګولی چې ما ته یې ډیره انرژي او قوت راکړی. موږ ټول د یوې بیړۍ مسافرین یو، یو په بل تړل شوي یو، له یوه ولایته نیولې تر بل ولایته دا ټول په هغه تار تړلي یو چې نه شلیدونکی تار دی، او دا تار د ایمان او د اسلام تار دی. له یوه ولایته تر بله هیڅ توپیر نشته، بلکه توپیر په ذهنونو او کړنو کې دی. دا په څرګنده وایم چې زما ناسته ستاسو سره او ستاسو میلمه پالنه او مینه زما لپاره که ما څه نه وي درکړي نو له تاسو مې ډیر څه واخیستل. رب مو دې د همدې اوسني چتر لاندې په امن کې لري. بیا هم مننه د هلمند باعزته ولسه. امان غواړو ستا په سبب رب تصویر مخونه پر میزان غواړو، هم و احمد ته د درنو جرم غفران غواړو، هم و احمد ته د درنو جرم غفران غواړو. مسیح په محشر رانه